په ننګرهار کې د دې زربستریز روغتون جوړېدل د ننګرهار میشتو او ختیځوالو له کلونو لوی ارمان و چې اوس یې دغه ارمان په رښتیا د بدلېدو په حال کې دی. له اوږده ځنډ وروسته یې د جوړېدو چارې د افغانستان ملي پراختیایي شرکت ته وسپارل شوې او اوس یې کارونه روان دي. د ننګرهار عامې روغتیا رئیس مولوي امین الله شریف د زربستریز روغتون پر جوړېدو خوښ دی. وایي د جلالاباد پر مرکزي روغتون ناروغان زیات دي او دې روغتون سره به د ناروغانو ستونزې حل او نورو هیوادونو ته د ناروغانو تګ راکم شي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې ننګرهار یو ګرم ولایت دی، برنفوسه ولایت دی. د مختلفو ولایتونو خلک راغلي دلته مېشت شوي دي، همداسې مهاجر هم راغلل دلته مېشت شول. نو په دې موږ هسپتالونو باندې ازدحام ډېر دی. نو او حوزوي شفاخانې بستر چې کوم دی هغه ډېر کم دی، که د اطفالو بستر دی، که نسایي بستر دی، که جراحي دی، که داخله دی. هلته د خلکو ازدحام ډېر دی او د خلکو له تکافو یا کفایت نه کوي چې د خلکو دپاره هغه شفاخانه کفایت وکړي. که دغه شفاخانه جوړه شي انشاءالله په دې باندې کار روان دی. امید هم دی چې انشاءالله زر ته زره جوړه شي نو د دغو ولسونو مشکلات به دې شفاخانه کې حل شي. د مولوي شریف په خبره د معیاري طبي وسایلو او درملو په اړه د بهرنیو مرسته کوونکو ملي سوداګرو سره خبرې کړي او له داخلي بودیجې به یې هم ورته برابروي او نړیوال سټنډرډ برابر وسایل به ورته وپیري. دغه راز د افغانستان ملي پراختیایي شرکت د دې پروژې مدیر انجینر فیض الباري صالح وایي دغه زربستریز روغتون جوړېدو چارې د 1540 میلیونه افغانیو د ځانګړې بودیجې له مخې د یو کال په موده کې بشپړې شي. دغه پروژه چې تاسو وینئ اوس یې عملاً چارې پیل شوي دي. یو نیم کال تمدید لرو. په یو نیم کال تمدید کې یو کال زموږ سره اوس هم وخت پاتې دی چې اوس تاسو وینئ چې د سړک او لنډسکیپ په برخه کې، د منهولونو په برخه کې، د ډکټ په برخه کې، چواک برخه کې، په داخل د تعمیرونو کې زموږ په ډېرو برخو کې کارونه روان دي او پلان لرو چې په راتلونکي ورځو کې نور هم دې کارونو ته سرعت ورکړو او دا پروژه په ښه ډول په ښه کیفیت او کمیت سره مخته یوسو. بلخوا د جلالاباد ښار اوسیدونکی عمر هم د زربستریز روغتیایي کمپلیکس د ژر تر ژره جوړېدو غوښتنه کوي. وایي د ناروغانو درملنه به یې په ښه توګه پکې ترسره کیږي او دې ته موږ ډېر خوشحاله دي روغتون ته چې زر تر زره پې کار روان شي او زر تر زره جوړ شي دا روغتون. د ډېر مریضان دي په سیتامه کې نشي کولی چې هلته ځان ورسوي. ښار کې ډېره ګڼه ګوڼه ده، رش دی، دې د خاطر هم نشي رسېدی او همدلته چې لنډ جوړ شي ورته دا به ډېره ګټور شي زموږ لپاره. دغه زربستریز روغتیایي کمپلیکس پر 260 جریبه ځمکه جوړیږي چې 53 سلنه چارې له مخکې بشپړې شوي دي.